نواصر کہ منکر فکر باصر ماوی ہاں ہاں ستارہ تغت دین مدرسے طالب علم دیور تا مقابلے تروتو ماوی ہاں ہاں ستارہ لقیقی کے اسے قرآن رواستو قرآن تا ترجمے پنو میں امت گمراہ کو توحید و سنت پنو بارے امت گمراہ کو ہاں ہاں اگر جو خبر وچ صادر بازار یہ اوپر رواچو ماوی ہاں ہاں تاسو بزماب خبری کے وحی ورگئی تاسو بدگر نصدی کے محترمہ پنچپریان کو تاسو پیزرے جب اخبر 2 نمبر عقائد باندی دیوبندیت لیبل لگے ولے امت گمراہ کولے دے پارا اخبر 2 نمبر عقائد نظریات دیوبندیت پر لیبل باندی امت کی خوری ماوی ہاں ہاں توکیر پر تاستا دو کسدر کے توکیر پر شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی سے براولی ماوی اگر مفتی تقی عثمانی سے کمچ لکلی دی پنچپریان گمراہ دی اہل سنت والجماعت مخارج دی اعتقادی بدعتیان دی مستقل امام جوڑولے مکروہ تحریمی ماوی شیعوں مرتکب التقیہ کے التبر اعتماد جوڑولے پارا مفتی تقی عثمانی سے براولی اعتماد جوڑولے پارا ماوی ہاں ہاں دل دارلوم سر تعلق صدر کے دارلوم دیوبند سر تعلق لرون کے مفتی سید قمر سر دامت برکات و ملالیہ براولی ماوی ہاں ہاں یہ اوپر علم براولی ماوی ہاں ہاں کل کے خبر در قائد رالا ماوی بیوی پنچمیر تے دشکر کے التبر ترجمے تلئی کل کے خبر در عقیدے رالا ماوی ہاں ہاں بیر بیر محتسلوں باغ پلے پارم باندی راولی ماوی کی خبر در اعتماد رالا بے دیوبندیان راوستا بے تبلیغیان راوستا ماوی کی خبر در عقیدے رالا بے اگر پس بدر محتسلوں پلے پارم باندی ودرے رو ماوی بید امت گمراہ کول کوششو جو جب مسلمانانو رائف سی تر کل پوری بتاستا خلق دھوکے در گئی تر کل پوری بخلق تاسو بیور نمبر باندی گمراہ گئی ماوی ہاں ہاں کم مفتی سید قمر سب چدے راولی ماوی اگر مفتی سید قمر سب کے خبر تفتر راولی گا دارلوم سرحد تفتر راولی گا مفتی سید قمر سب فتر دغرہ پنچپریان گمراہ دی اگر سنت والجماعت مخارج دی اعتقادی بدعتیان دی ورطہ ستا تعلق قرآن گمراہ پنچپیر سر دے کلا اگر گمراہ عقائد و نظریات سر ہو کلا تا شرم نرکتو چتا مفتی تقی عثمانی سے براوستو تا شرم نرکتو چتا مفتی سید قمر سے براوستو تا شرم نرکتو چتا در لوم دیوبند دیوبندیت دا مکتب فکر یو علم راوستو شرم چلتا راڑو تو محترم محترم جذبات کے نیم لگیا پورا ہوش و حواس کے لگ جائے آوے ہاں میدان کی خبر تراولا آوے ہاں مفتی مسلم کو مدرسے کی کے روا آوے تاریخ کو ٹیمستار وخیرہ آوے ہاں پھر مفتی مسلم مدرسے زبنش پھر تدلوتا ہم تیاری سرم ماتر امن و امان ذمہ داری رکھا جنگ جگڑ مجوڑا ابہام تبہیم صرف پین زبان دی دعوت ماتر رکھا پین زنگ سان تاثر رشی پین زدر زمان آوے ہاں درلوم دیوبند فتح ہوتا رکھتا در پاکستان کے مجلولی مدارس دی دارالعلوم کراچی دا جامعہ فاروقیہ دا بنوری ناور دا ماوی ہاں جامعہ دارالعلوم حقانیہ دا ماوی دا گلولی مدارس دا ہوئی فتح وزار دا پاکستان لوی دوش مدارس 22 مدارس دا ہوئی فتح وزار کتابی شکل کے راگلے دی دا پنچپیری مبارک دا ہوئی فتح وزار راگلے دی عذاب قبر کی صحیح صورت کے منکر کا شرع حکم پنمبا نے چاپ دی کتاب دا نمی لاوی گی استعفا دگا علاقے کے مولانا مفتی فیض الحسین صاحب دامت برکات و ملالیہ موجود دے ماوی کمات اللہ رسی گی ناگستر رابطوں کی کتاب بدر تاغدر کی ماوی کم کتاب باندے بحث کی ماوی رخبر منیسر سر رابطوں کا ماوی ہاں زستاب مدرسے کی نغم زستاب جماعت کی نغم مفتی مسلم تظر ماتت دعوت رکا زستاب مدرسے کی در زمدر فتح و جاب زولتا تدر خیر بھائی انشاءاللہ آوے ہاں دیوبندیت نمہ استعمال ہوا کلچ علماء دیوبند تا مشرکان ہوئے غیر مقلد کی سبر رکھتے علماء دیوبند باندر شرفت تا تام لگے اور غیر مقلدم لگے والا تو علماء دیوبند تا قائد سر اختلاف تالو پنچ غیر مقلد لرو ماوی تا تو شرف نبتلو نمک حراما تا جچا تو مشرکان ہوئے تا نوی لیبل پسان باندے ولگو ماوی ہاں نند تبلیغ نمخلی زد تبلیغی جماعت مل گروتو زمہا تحفت الاشاج تکسبریان وانا لکھے شیخ زکریہ نور اللہ مقدوت مشرک ونوال
فضائل اعمال غیر مقلد ولیکو د پنځپیر نبی طیب صاحب دیو شیخ القرآن صاحب تقریز ولیکو ټول مسلمانانو ته نصیحت وکړو دا فضائل اعمال د خرافات او شرکیات او بدعات نه پاک دي زموږ استادانو فضائل اعمال ته د طیب صاحب د شرکیات او د بدعات او د خرافات نه ټول فضائل اعمال وي تاسو شرف د کتاب ته لګلې واش مزان باندې واچو تاسو شرف د تار دیو باندې لیبل مثال ولکو یاد وساتئ د علماء دیوبند فتوا ده پنځپریان گمراه دي اهل سنت والجماعت نه خارج دي اعتقادي پیرتیان دي مستقل امام جوړول مکروه تحریمی دي فتوا زنور کو فتوا دارالعلوم دیوبند فتوا شیخ حسن جان شهید نور الله مرقده ده فتوا تاسو دغه 400 زما استاد محترم شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ دستخط موجود دي ماویر شیخ حسن جان موجود دي ماویر دارالعلوم کراچی موجود دي ماویر جامعہ فاروقیہ موجود دي मैदान के चैलेंज देगा शर और फसाद मजोड़ा इफाक तफहीम को माहौल के राशा और पत्रे पेश कुल जमा कर दे इंशाअल्लाह जन्ना के लिए मकरत के मातियों टेलीफोन को मोहम्मद के बाखबरों को चिट्ठा में जवाब को बेमत टेलीफोन को मातो इत बस दलील में पसंद की मावे हां दलील वाले मातो हां दलील वाला और इसे सिर्फ के लिए फतवा नकल कौन के मावे देख तो बोसो करा 22 मदारिस वाला लाड़ से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब में तो बोसोगा लाड़ से शेख सलीमुल्लाह खान साहब में तो बोसोगा मावे लाड़ से हां मुफ्ती से कमर साहब में तो बोसोगा लाड़ से शेख इदरीस साहब में तो बोसोगा मावे फतवा दा हुई ना नुक्ता दा इस्तेमाल हो अगर दलीलों के मैदान के वाले आहिस्ता तौर से अकायद अगर शराअत अकायद को बुनियाद पर गुमराह है अहले सुन्नत वल जमात में खारिज है इत्तेकादी बिदअती मुस्तकिल इमाम जोड़ और सारा मकरूह तकरीबी मावे अवल गैर मुखलियत ऐलान का देवबंदियत लेबल में इस्तेमाल हो मावे फतवा देवबंदियान दा मावे दलाइल रावड़न पागे मा तेरे देवबंद तेरे को बचोकार दे मावे फहार देवबंदियत लेबल में इस्तेमाल हो कल देवबंदियत लेबल इस्तेमाल है मावे फतवा अकीदा नकल को के जवाब में पागे अमल का मुहतरम अर्ज पैदा को मावे हां के पितमरा चौतशो कुरान पनुमा नीत गुमराह कवले तौहीद सुन्नत पनुमा नीत गुमराह कवले मावे बेदगा अलिम स्तामा खतवलाड़ो बेदगा अलिम अखरीवे को बेदगा अलिम स्ताद अखरीन नजरिए बचाओ को मुहतरम खबर खनकों बखीर खबर को मावे हां तवज्जो गोड़ा कब अलिम चर कुर्बानी मैदान के हाजिर हो तब दीनी मदरसे कम बचे मावे से बचेल के हाजिर हो मावे द अकीदे द हिफाजत दबार हाजिर हो दीनी वर कवल दबार हाजिर हो सब बच्चों यतीमानों के पास हाजिर हो मावे तवज्जो गोड़ा मुहतरम हां दगा आलिम सर जमा उस्ताद रबी सो कल दे गौर करे मावे हां दगा आलिम सर जमा उस्ताद रबी सो मावे जमा उस्ताद रबी और सर स्कूल यो चपड़ासी अगर मौत इज्जत मत करो दगा आलिम जलील करो नऊज बिल्लाह मौत अगर तो दर्जा वरला तब करो करो मावे शायद जमा खबर पर ते यकीन होने के तबे रसन खबर के मावे हां तस्दीक बस्तासु नवाखला बस्तासु मखलूबा के बस खबर हो मावे हां यो तरफ तरह छुट्टी न कौन के स्तासु सिपाही दे तगद दीन खादिम दे आलिम दे मावे जुमात के स्ता इमाम तगद टोल ड्यूटियां दे वक्त बसरी मावे बेईमान हुआ सारे तगद जुमात पे मरी से यो तरफ तक सारे कलाकीद सरकारी स्कूल चपड़ासी बल तरफ तक स्तासु ने तपोस को स्कूल में तगद चपड़ासी तनखा सुमरई को मस्कम कमस्कम यार कमस्कम शमजर हुई जल्लजर हुई कमस्कम सुमरई आलिम तन खान सुमरत खबर ये आलिम तन खान सुमरत ड्रेजर की 300 सर है ना ड्रेजरा या ध्वनिम जरा ड्रेस सलोर जरा मावे हां अगर स्कूल चपड़ासी दर जम्मा होता दी इमाम आलिम तो वर्कवल तैयार न मावे हां मुसलमान दोरा मावता बियत पर यादन को शक्वे उगले को या अल्लाह को मुसलमान खौरज वले नाराजी या अल्लाह मुसलमान बांध खुशहाली वले नाराजी मावे मुसलमान दोरा अकल तखल किरदार तगवर करे मावे हां सब खौर संगे हुए मावे तब खुशहाली मख संगे हुए इस्लाम मुआशरे के पैगंबर वारिस मावे तगा आलिम तगा नस्ल के दुन के स्पाई स्कूली चपड़ासी पत्थर दे मावता मावता तो दर्जा उनका ना खुद पैगंबर वारिस होगा नन पैगंबर निश्चय कि पैगंबर हुए मावता रे ये पैगंबर सरमत को एक चिराग वारिस सरम नन कम सले चिरा आलिम मुकाबले तो लड़ने आलिम गिरवार तलाश वराची तेरी पति पोशी पैगंबर मौजूद मेरे तलाश बनत पैगंबर गिरवार
نن چې کوم لاسونه د لاسونو ته اتکړای شي یعنی په دې پوښ کې پیغمبر موجود دی پیغمبر لاسونه کې به اتکړای روان چولې وي جیل ته به روان کړی پیغمبر نشته ختم نبوت دروازه بند رب نبی ناراضي هغه علماء ته انبیاء وارثان دي محترم په خپل ها انت دغه ګل نه کو مونږه ها دغه علماء ته صرف پیغمبر وارثان ویل شوی هغه وجدار یو بل پیغمبر ډیوټي کوي ها پیغمبر چې کومه ډیوټیانه وي پیغمبر چې کوم کارونه وکړي وظیفه وي دا ټول وخت عالم سره انجام کوي دغه عالم په هغه میدان کې ودري ها پیغمبر په سره چې کله هغه بایکاټ وکړو پیغمبر صاحب ابي طالب واقعي وګوره ماوي حال ته پیغمبر پانی خوري او بو کوټره پسې کوي ماوي کده عالم باندې تا ډوړې بند کړه دا درې سلور زرم دې بند کړي دې بیا خپل کار کوي ان شاء الله دې بل چوټي نه کوي ماوي ماوي ته پیغمبر ته هغه خلکو نقصان رسولو ماوي کنه ته نقصان رسې عالم په دې خبره باندې دغه طلبه په دې باندې الحمدلله موږ طالبان په دې خبره یو ولې زموږ نسبت زموږ تعلق د انبیاء د طبقه سره دی دغه مدرسو ولا تعلق دغه طبقه سره دی ماوي ستالوږي موږ خپل سره باندې برداشت کوو په خاطر پېښنې سره ماوي ست الزامات برداشت کوو ماوي ست تکلیفونه برداشت کوو ماوي ستاره اخرت لپاره لګایو ماوي چې الله په دربار په ورځي الله په خطبه ورځي پیغمبر سره په مخامخ کې اخرت په کومه مخامخ کې اخر به تدغه الله سبحانه الله ته شوته چې ستاره پیغمبر په خادم ستاره پیغمبر د وارث سره نبی ته الله رسول بارال محترم دا خلا یو طرف تک کله کله عقیده نظریه خبر غاله یره پولیس راغلی دی مولوی صاحب کوزي یره مولوی صاحب په خلک راغلی دی جګړه جوړه شوې او تاسو مرسته نظر او خبرې به ما تاسو بس مولوی صاحب دی والله ځان کې جنگي ګډ جوړ کړی دی مولوی صاحب د چراغله پر قواریت جوړ کړی دی په دې ځان ټول عالم عقیده